السلام علیکم قدرمنو درنو دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکوم چې د کوروالي په دوران کې څنګه به پوهیږو چې میرمنه خلاصه شوله او کنه. دا ډېر مهم معلومات دي، تاسو سره دا معلومات شریکوم ځکه چې ډېر ملګري زموږ نه پوښتنه کوي د دې باره کې معلومات کوي او یا دا وایي چې میرمن به څنګه انزال ته رسوو او یا به څنګه پوهیږو چې هغه انزال شو او کنه. قدرمنو دا ډېره مهمه موضوع ځکه ده چې کله هم سړی او ښځه کوروالی کوي او دغه معامله کوي نو پکار ده چې د خپلې میرمنې د انزال ډیر زیات خیال وساتي. ځینې وخت داسې هم کیږي چې سړی خپل شهوت خپل شوق پوره کوي او بیا ښځه همداسې پرېږدي او د هغې د انزال یا د هغې د خلاصېدو خیال نه ساتي. نو په دغه دوران کې په ځینو کیسونو کې داسې هم راغلي دي چې ښځې غلط اړخ ته هم تللی شي ځکه چې هغه چې کوم څه غواړي د خپل خاوند د اړخه هغه ته نه میلاویږي، خاوند یې په دغه معامله کې بې پروا وي او خپل شهوت پوره کوي، د خپلې میرمنې خیال نه ساتي. نو په داسې دوران کې ښځه بې لارې کېدلی شي. نو پکار ده چې د دغه انزال ډیر زیات خیال وساتل شي. د کوروالي کولو نه وړاندې پکار ده چې دوی خپل منځ کې خمینه وکړي، په کمره کې خوشبويي ولګوي، عطر ولګوي او دوی چې په کومه ورځ باندې د کوروالي کولو نیت کوي نو په سحر باندې یو بل ته ووایي، دواړه پاکې جامې واچوي، عطر ولګوي، کمره کې خوشبويي ولګوي او یو ښه ماحول جوړ کړي. نو په دې سره بیا د دوی دغه کوروالي اړیکه په ښه طریقه سره ترسره کېدلی شي ځکه چې د دې دپاره ماحول ډیر زیات ضروري وي او د دواړو به شوق او یا شهوت پوره شي. خو د دې ویډیو شریکول مو ځکه تاسو سره ضروري وګڼل چې په زیاتو کیسونو کې چې نن سبا په کورونو کې مسایل جوړیږي، جنګ جګړې جوړیږي او د یو بل سپکاوی بې عزتي کېږي، ښځه د خپل خاوند نه نفرت کوي او خاوند د خپلې ښځې نه نفرت کوي، نو په هغې کې یو لویه وجه دا هم ده چې د ښځې هغه ارمان هغه شوق نه پوره کېږي. نو په دې باره کې باید ډېر زیات سنجیده پاتې شئ. که تاسو په بل کوم موضوع باندې ویډیو غواړئ نو موږ سره ضرور د هغه موضوع باره کې په کمنټ کې خپل نظر شریک کړئ.